پاکستان ته د امرالله صالح تازه او سخت ګواښ، همدارنګه د طالبانو لخوا د بانکونو د سقوط او چور کولو اعلان یې وکړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د بیواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړې چې د افغانستان له نړیوال بانک پرته نور ټول بانکونه سقوط شوي دي. نوموړي نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان له نړیوال بانک AIB پرته نور ټول سقوط شوي او د خپلو مسؤلیتونو د ترسره کولو وړتیا نه لري. د هغه په وینا طالبان په خاموشه توګه د ټولو بانکونو واګې په لاس کې نیولې او شتمنۍ غصب کړي دي. د امرالله صالح د معلوماتو له مخې د بانکونو مالکان او مدیران د طالبانو شکنجې، اختطاف او غیر انساني چلند له ویرې له هیواده تښتېدلي. مخکني مرستیال ولسمشر پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په خبره د خپلو طالب لاسپوڅو د ژغورلو لپاره لاس په کار او د ده پیسو مرسته ورسره وکړي. د ده په خبره چې طالبانو واکمنۍ سره د اونۍ ولارې د غنمو مرسته د حل لاره نه ده. صالح پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان هضمول له ستوني تیرول ورته ناممکنه دي. د صالح په وینا د افغانستان اوسنی وضعیت یې د دې خبرې ښکاره مثال دی. طالبانو د صالح څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. پرون د افغانستان د میوند خصوصي بانک د سقوط خبر ورکړل شوی، خو رسمي سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې. له تیرو څو ورځو راهیسې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه بې ساري ډول پرېوتې، خو د خوراکي توکو بیې هم ورسره خورا لوړې شوي دي. درنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه څه نظریات لرئ؟ کومنټ کې راسره شریک او چینل سبسکرایب کړئ.